السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، یو ځل بیا د پاکستان مشهور صحافي عمران ریاض خان خلاف یو مقدمه درج کړه شوې ده او په دې مقدمه کې په دې باندې ډېر سنګین الزامات لګېدل دي. خو دا سنګین الزامات صرف عمران ریاض خان باندې نه دي لګېدل، بلکې د دې سره د خیبر پښتونخوا د انټي کرپشن چې کومه مشر دی مصدق عباسي صاحب په هغې باندې هم دا الزامات لګېدل دي او د دې خلاف چې د یو اف آی آر درج کړی شوی دی. تاسو پیژنئ چې همایون دلاور صاحب هغه جج صاحب دی چې کومې د عمران خان صاحب خلاف یو فیصله کړوه او د هغې نه بعد عمران خان صاحب اول ځل اټک جیل ته تللی او د هغې نه بیا هغه اډیاله جیل ته تللی او بیا مزید په عمران خان صاحب باندې مزید کیسونه وشو او په هغې کې هغه تر اوسه پورې په اډیاله جیل کې دی او د هغې نه بعد تاسو لیدلي وو چې همایون دلاور صاحب کوم ځای ته تللی و، بیا د هغې سره په بارمل کې څه حالات شوي دا ټوټل هر څه ستاسو مخې ته وو. خو دا ځل د همایون دلاور صاحب په وجه باندې عمران ریاض خان صاحب خلاف هم یو مقدمه درج کړې شوې ده. دا پوره کهاني زه ستاسو مخې ته ږدم چې دا اخر څه دي. که موږ موجوده وخت کې وګورو، عمران ریاض خان صاحب د پاکستان تحریک انصاف یا د عمران خان صاحب سپورټر دی او دې وخت کې عمران خان صاحب دا اعلان کړلی چې هغه هېڅ قسمه خبرې ته د اسټبلشمنټ سره تیار نه دی. یعنې حالات ډېر زیات خراب شوي دي د پاکستان تحریک انصاف په منځ کې او د اسټبلشمنټ په منځ کې. نو د هغې د وجې نه عمران ریاض خان صاحب چې دی هغې هم په دې کیس کې راغلی دي او د هغې خلاف دا کیس جوړ کړی شوی دی. اوس راځو زه درته دا وایم د عمران ریاض خان صاحب په حوالې سره چې دا ډېر دبنګ او سټرانګ صحافي دی په پاکستان کې او د دې د ماتېدو دپاره ډېر زیات کوښښ شوی دی، خو دا چا نه دی مات کړی. د دې د ماتېدو دپاره د یوې 4 میاشتې او 10 ورځې په هغه ځای کې کېنولي چې هلته یې کوښښ کړی چې په څه نه څه طریقې سره دی مات کړی شي او په هغه وخت کې چې د ده خاندان د کومه سختو نه او د کومه کرب نه تېر شوی و د هغې موږ صرف تصور هم نه شو کولی او څرنګه کومه کرب نه چې عمران ریاض خان صاحب تېر شوی و، د کومو مشکلاتو نه د کومو غمونو نه هغه تېر شوی دی، نو د هغې موږ صرف تصور نه شو کولی. په هغه وخت کې موږ دا هم لیدلی چې آی جي د پنجاب چې کوم آی جي صاحب دی هغه څومره بېبسه و او د هغې سره سره زمونږ جوډیشري څومره بېبسه وه چې هغې به ویل چې عمران ریاض خان صاحب راپېښ کړئ تاسو، خو د هغې باوجود به عمران ریاض خان صاحب چې کوم دی دا به نه پېښ کېدو. په وخت کې دا خبره هم مشهوره شوې چې هغه شهید کړی شوی دی او پاتې شوی دی. خو د هغې نه بعد الحمدلله چې هغه ژوندی واپس راغی. کله چې هغه واپس راغی د هغې نه بعد تاسو د هغې فزیکل حالات هم ولیدو چې فزیکل حالات د هغې څرنګې خراب وو. د هغه ژبه چې کومه ده هغې خبرې په خپله ژبه نه شوې کولی او بیا د وخت سره سره یعنې هغه چې څونه ټایم تېرېدو هغې د هغې سره خپله ژبه مزید وچلوله او هغې چې کله خبرې شروع کړې هغه بیا داسې خبرې شروع کړې چې هغه اړو صبر ونه کړو، داسې حالات ته ورسېده چې د هغې وجه نن تاسو نه چې د هغې خلاف دوباره یو کیس نن شوی دی. اوس راځو د اهم کیس طرف ته چې دا کیس اصل کې څه دی او د څه وجې نه عمران ریاض خان خلاف دا مقدمه درج شوې ده. 2 ورځې مخکې تاسو لیدلي وو چې د خیبر پښتونخوا د انټي کرپشن چې کومه مشیر دی مصدق عباسي صاحب د هغې د طرف نه یو ویډیو چې کومه ده شایع کړه شوې وه، یو ویډیو پبلش شوی وه او هغې ویلي وو چې د همایون دلاور صاحب خلاف یو اف آی آر درج شوی دی. په دې اف آی آر کې صرف همایون دلاور صاحب نه دی بلکې د ده سره د دې والد صاحب او د دې یو بل ورور چې دی هغه په دې کې هم منشن دی او د هغې خلاف دا کیس چې کومه دی دا د یو سرکاري ځمکه باندې دوی قبضه کړله، د هغې په هغې کې په دوی باندې دا کیس شوی دی. د هغې نه بعد دوی د اسلام آباد های کورټ ته هم یو خط لیکلی او په هغې کې دوی ویلي چې دوی وارنټ ګرفتاري چې کومه ده دا راغله ده او موږ دوی ګرفتاره کول غواړو، یعنې دا هم راغل وه. خو د هغې باوجود چې کومه به د عمران ریاض خان صاحب بیا په هغې باندې خبره کړوه او عمران ریاض خان صاحب په خپل ویلاګ کې په دغه کیس باندې خبره کړو. د هغې نه بعد د دوی خلاف د اف آی آر چې دی دا درج کړی شوی دی. دا اف آی آر زه ستاسو مخې ته ږدم چې دا اف آی آر څرنګې درج کړی شوی دی، یعنې فسټ انویسټیګیشن چې کومه ریپورټ دی دا زه ستاسو مخې ته ږدم. د دې سیریل نمبر دی 004978 د دې سیریل نمبر دی او دا فیډرل انویسټیګیشن ایجنسۍ د طرف نه دا درج کړی شوی دی. دا نن ماښام 4:30 بجې درج شوی دی، یعنې په 11 سپتمبر باندې. په دې کې چې کومه کس د احمد صدیق خان صاحب چې دی هغه د اسلام آباد د جلیون رهایشي دی، د هغې په مدیریت کې دا کیس چې کومه دا اف آی آر درج کړی شوی دی. په دې کې چې کومه شکایت دی یا کومه وایلیشن عمران ریاض خان صاحب کړی دی هغه وایلیشن نمبر 60 دی، سیکشن چې کومه دی 30 دی، پرایویسي سیکشن
او د پیک قانون چې 2014 د هغه مطابق د جج خلاف په سوشل میډیا باندې مهم چلولو الزام دی په عمران ریاض خان صاحب باندې او داغه سره په نورو کسانو باندې او د دې خلاف چې د اف ای آر درج کړی دی دا چا درج کړی دی د سایبر کرایم د جج چې کومه ده د سایبر کرایم په طرف نه دا درج کړی شوی دی او د جج د وراره په مدیریت کې دا مقدمه چې کومه د دې خلاف درج کړی شو ده او د پی کا 1 په تحت باندې دا مقدمه درج کړی شو ده مقدمه کې مشیر انټي کرپشن خیبر پختونخوا مصدق عباسی هم نامزد کړی شوی دی احمد صدیق په مدیریت کې دا مقدمه درج کړی شو ده ملزمانو د سوشل میډیا په ذریعہ باندې د تر خلاف منفي بیانیه جوړه کړله چاچا چې د کومه د تر چې د کومه د جوډیشري ممبر دی په کرپشن په الزامات په دې باندې لګول کړل شو دي او د انکوایري په دوران کې ملزمانو چې کومه د ملوث چې کومه د غنل شوی دي او دا غینه بعد چې کومه د دې خلاف د درجه د مقدمه چې کومه د درج کړل شو ده بیا وجه د انکوایري شو ده او د انکوایري نه بعد ملزمان کړه په دې کې ملوث غنل شو دي یا مندل شو دي دا غینه بعد د مقدمه درج کړل شو ده په دې مقدمه کې عمران ریاض خان دی مجاهد علي شاه صاحب دی الله نواز خان دی سهیل احمد دی عمر صدیق دی صدیق انجم دی او طارق سلیم صاحب چې دا شامل دي په مقدمه کې بلیک میلینګ او خوفزده کولو يرولو بدنام کولو الزامات په دې باندې شامل کړل شو دي او په دې ټولو کې چې دا کومه په یار درج کړی شوی دی په دې کې یوټیوبران دي او یوټیوبر عمران ریاض خان دی مشیر انټي کرپشن کې په مصدق عباسی صاحب دی او د دې کې دی دا ویل دي چې دی د شهري چې کومه ده د حراسه کولو او بلیک میل کولو د دای کې په دې باندې مقدمه درج کړی شو ده عمران ریاض خان سره اته نور داسې شکایت کنندگان دي چې د هغې د حراسه کولو کوشش یې کړی دی او که یې وسواجي هم مزید او په دې ټوټلو ملزمانو کې او په دې باندې دا شکایت کننده چې کومه دغه دا شکایت کړل چې دوی بلیک میل کړی دی او د دې خلاف دا مهم جاری ساتلی دی اف ای آر مطابق ملزمان چې کومه د عدلیه خلاف منفي په بیانیه هم دی جوړه کړله چې په هغې کې ملزمان شکایت کننده د تر او د جوډیشري ممبر هم دی په دې کې چې کومه په دې باندې کرپشن الزامات چې کومه دی هغه په دې باندې عاید کړل یعنی په دې باندې لګول دي او د انکوایري په دوران کې ملزمان چې کومه د واردات کې ملوث مندل شوی دي په دې کې صرف عمران ریاض خان صاحب نه بلکې دا خبر پرون هم راغله و چې د سره داسې نور کسان هم دي چې د هغې خلاف یې ولس نور بلاګران دي چې د هغې خلاف به چې کومه د کیس کېږي او پرون دا خبر مارکیټ کې چلېده چې یو غټ یوټیوبر یا یو غټ جرنلست صحافي چې کومه دا به ګرفتاري کېږي او داغه خلاف به یو کیس دایر کیږي نو هغه عمران ریاض خان صاحب چې داغه خلاف دا کیس دایر کړی شوی دی او زاد کشکوري صاحب چې کومه هغه نن ماښام یو کلیم کړی دی هغه ول چې درې یوټیوبران او د یو انکر خلاف مقدمه درج کړی شو ده او ډیر زر کېدای چې دا گرفتار کړی شي نو دا کومه ډیجیټل کریټر یا ډیجیټل جرنالست چې کومه دي د دې خلاف دا مقدمه درج کړی شو ده خو یقینا که دا وخت موږ د پاکستان خبرو کوو په پاکستان کې حالات ډیر زیات خراب دي او بالخصوصا د پاکستان تحریک انصاف او د ملټری اسټابلیشمنت په خپل منځ کې چې کوم حالات دي دا ډیر زیات خراب شو دي دا غي په ضد کې به ډیر کسان راځي چې کوم کسان د پاکستان تحریک انصاف سپورټ کوي یا د عمران خان صاحب سپورټ کوي دا غي خلاف په مختلفو مقدمات درج کیږي او مختلف الزامات په هغه باندې لګول کیږي کومه د همایون دلاور صاحب د دیوراره خبرو کو رايه کده په جلیون کې اسلام آباد کې اوسېږي نو د تر چې کله د عمران خان صاحب خلاف فیصله ورول و نو په هغه وخت کې اندازه تاسو لګیدا چې د عمران خان صاحب خلاف ده ځکه چې یو کس خلاف نه وي نو هغه د دې کیس لپاره په کار چې هغه موضوع نه وي خو هغه د دې لپاره چې کله موضوع غنول شوی دی نو دا غي مطلب دا دی چې د عمران خان صاحب خلاف دی نو یقینا د دې دوراره به هم د عمران خان صاحب چې کوم سپورټران دي دا غي ویډیوګانی به نه ګوري نو په جلیون کې د دې دوراره څنګه علم وشو چې د تر خلاف چې کومه د مقدمه روانه ده او بیا یوټیوبر عمران ریاض خان صاحب د دې په حواله سره خبره کړله یا د دې تر خلاف خبره کړله او دا غي نه داغه چې کومه د عزت ته سن سټیس رسیدل ده خو یقینا که خبر پښتونخوا په د باندې دا کیس کړی وي د خبر پښتونخوا حکومت نو هغه به هم دا کیس په دې باندې غلط نه وي کړی ځکه چې د ملوث وي کله چې ته ملوث نه وي یا د والد صاحب ملوث پدې کې نه وي یا د دبل روډ پدې کې ملوث نه وي نو یقینا د خبر پښتونخوا حکومت دماغ نه خراب نه په داسې لیول باندې ځکه چې نن موږ د امین ګنډاپور صاحب بیان هم واورېدو چې هغه ویل چې څومره کسانو زموږ سره زیاتی کړي هغه ټوټل موږ د خپل طرف نه معاف کړلي نو یقینا ګورو چې د دې کیس مزید څه کیږي
هغه به زه ستاسو مخې ته ږدم، خو د دې سره سره درته دا هم وایم چې د عمران ریاض خان صاحب وکیل صاحب دا هم ویلي دي چې هغه به ځي او سهار په ټول نه اول کار دا کوي چې دې ته ضمانت ورکړل شي او د هغې د ضمانت لپاره به کار کوي. وګورو چې څه کېږي. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.